د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو اونیزه سیاسي معلوماتي او ټولنیزه خپرونه. د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو د ګردی میز د خپرونې ډیرو درنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به یاستئ. تاسو به دا ګړی میلمه راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د دې اونۍ بحث مو بیا هم طبیعي آفاتو ته ځانګړی کړی. په تیرو خپرونو کې مو هم په همدې موضوعاتو باندې بیلابیل میلمانه راغوښتي وو او د هغوی خپل نظرونه او وړاندوینې او د طبیعي آفاتو نه مخکې تیاری او وړاندې تیاری یا لومړی چمتووالی او وروستی چمتووالی، په دې اړه باندې مو بیلابیل بحثونه او خبرې کړې وې. دا ځل بیا هم په همدې موضوع تم کېږو تر څو په ټولنه کې د طبیعي آفاتو څخه د ساتنې لپاره عامه ذهنیت خپور کړو، خلکو ته یو ډول نه یو ډول فکر ورکړو، تر څو د سیلابونو، زلزلو په اصطلاح دا ډول نورو مسایلو کې او پیښو کې ناورینونو کې خپل ځانونه، کورنۍ، فامیل او خپل کلیوالو خلک وساتي. نو درنو اوریدونکو، موږ بیا هم ستاسو لپاره په همدې خپرونه کې به دغه موضوع تم کېږو. نو موږ سره د همدې خپرونه کې په یادو موضوعاتو باندې هغه کسان هم شته چې دوی په دې موضوعاتو باندې ټرنینګ هم اخیستی ده او په دې موضوعاتو ډېر زیات معلومات لري. نو حاجي صاحب، ستاسو نوم د کوم ځای یاستئ او خپرونې ته ښه راغلی؟ ما نوم شیر محمد د اومدې ولسوالۍ د پکتیکا ولایت یم. د اومدې ولسوالۍ کې د قومي مشر په حیث باندې اوسم. خدای دې راولي. بیا نو دلته تاسې غوښتنه وشي چې خپرونې ته راځي. نو زه رالم دلته موږ 5 ورځې ټریننګ وکړو. انشاءالله الرحمن ډېر څه مو زده کړه. خوشحاله اوسئ. تاسو هم خپرونې ته ښه راغلی، خپل نوم هم واخلئ. السلام علیکم، زه محمد شریف د یوسف خیل ولسوالۍ د مشخیلو د کلي. انشاءالله موږ دا 5 ورځې ټریننګ کې هر څه زده کړو او ډېر شی مو زده کړو. پکې دغه طبیعي پیښې او ناورینونه، دا شیان ما ښه زده کړي دي انشاءالله. یعنې د دوی په اړه تاسو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي، په دې اړه به نورې پوښتنې هم کوو. لګیا به یو. حاجي صاحب محترم، نو غالب ګمان دا ده چې له 50 به د دا عمر لږ پورته یې که نه؟ نو ډېر وخت به داسې پیښ شوي وو، کله به ځینو مسایلو ول نه پوهېدل. انسان طبیعي خبره ده چې په ډېرو مسایلو پوهېږي، ولې ځینې تخنیکونه او مهارتونه چې سړی نه ورباندې پوهېږي. نو طبیعي آفاتو په اړه که راته ووایاستئ، کوم ډول طبیعي آفات پېژنئ، د کوم ډول طبیعي آفاتو په اړه باندې معلومات لرئ؟ نو طبیعي آفات خو نو داسې وو چې مطلب زلزلې، طوفانونه، سیلابونه، تندرونه، په دغو باندې هغه لرو. نو حاجي صاحب، کله چې سیلاب خو راځي، دا خو د پروردګار عالم نه لوی، دا د انسان د وس او طاقت خبره نه ده او نه د دوی فکر و عقل باندې دا کال ترسره کېږي. کله چې په کومه سیلاب سیمه باندې سیلاب راځي، خلک زیانمنوي، کرنیزې ځمکې وړي، نو د دې مسایلو دپاره، د دې ستونزو دپاره مخکې چمتووالی څه ده چې یو څوک باید څه وکړي، څه ډول چمتووالی ونیسي تر څو همدغه سیلابونه ډېر زیانمن نه کړي؟ خوشحال صاحب، چمتووالی خو اول دا ده چې مطلب موږ دا کورونه په داسې چک ځای باندې جوړ کړو چې په هغه ځای باندې سیلاب نه راځي. او بل داسې ده که بیا چېرته داسې یو دا سیلاب ډېر زیات شي، دا سیلاب هم مختلف په څو قسمه وکړو، داسې له 2 غنټو تر 6 غنټو داسې سیلاب ووري چې مطلب ډېر زیان رسوي. او که بیا وختول، بیا باید موږ هغه خوا ته ولاړ شو چې هغه خوا غټ وي، له کوم خوا سیلاب را روان وي، د سیلاب طرف ته ولاړ شو. خپل ماشومان او خپل کورنۍ او خپل کلیوال ټول په دې باندې پوه کړو چې مطلب تاسې هغه طرف ته ولاړ شئ، یعنې د سیلاب مخې ته مه ځئ. اوبه چې کوم لوري ته روانې دي، په هغه خوا مه ځئ، چې له کومه خوا را روانې دي په هغه طرف باندې ولاړ شئ. په هغه ځای باندې ولاړ شئ چې مرګ سیلاب زیان درته جوړ نه کړي. دغسې لارې خو یې ورسره یم، خدای خو نه وي چې مطلب دا سیلاب راشي اتې به دا ټولې اوبه دغسې را روانې، خو هغه طرف ته به ځي. بل د زلزلې په اړه باندې مطلب موږ دا چې هغه لرو چې دا زلزله چې کېږي، نو زلزلې خبر څوک نه وي چې مطلب څوک کله کېږي، دا خو د خدای پاک په اراده کې ترسره کېږي.
نو دلته به موږ که چېرته داسې یو چت کوټې دا به نه مخکې موږ د خپل ماشومان او خپل ځان او کلیوال ټول په دې خبره اوس یو ځای داسې معلوم کړي خوشحال صاحب چې دا ځای معلوم کړي چې هغه ځای هلته نه مکان پرې ورلنګېږي نه دیوال پرې ورلنګېږي داسې خلاص ځای نو چې کله هلته په د اول مکان کې چې اوسي مطلب او 2 چته او 3 چته نه وي نو انشاءالله د موږ په ځایو کې دغسې ځایونه هم نشته ډېرې داسې کورونه جوړ دي چې هغه کورونه یو چته دي د مرګ د خټو کورونه جوړ دي او ډېر ټیټ جوړ دي د مرګ ډېر تاوان هم په هغه کې نه رسوي زیلو کې نه ورته رسوي یا دی او د غره طرف یې د مرګ هغه چې ځان بچ کوو د ځای چې هغه دیوال زیان نه راته ورسوي یعنې ستاسو هدف دا ده چې موږ که په کورونو کې اوسېږو باید ازادې ساحې ته وځو هلته دیوال سره باندې راړنګ نه شي او که چېرته په سوچته کور کې اوسېږو بیا د لاندې طبقې خوا سړی هڅه وکړي ځکه لومړی له پورته خوا چې نړېدنه کېږي او که چېرته هلته هم نه کېده او د هغه راباندې زیات شول بیا به موږ یو میز او شی ګورو او خپل سر باندې به لاس نیسو یو لاس په سر باندې نیسو او تر میز به ګورو خپل ماشومان او خپل کلیوال او خپل ځان به ټول په دې باندې پوه کوو چې یو میز پیدا کړو تر هغه لاندې ځان بچو تاسو خپل سر ځان ځکه په هغه وخت کې کله چې زلزله وسي په دغه وخت کې ته چاته هدایت او په اصطلاح لارښوونه کې نو بیا ډېر څه تللی ډېر وخت نه وي وخت ډېر زیات کمې پیسې هغه څه وایي کم وخت کمې پیسې دا لا مخکې موږ دغه کلیوالو ته او ماشومانو ته او خپل کورنۍ ته مطلب دا خبر رسو او رسونې خلک دي چې په تاسو فکر وي یو شمېر خلک دي په خړونو کې کورونه جوړوي یا کوچیان دي راځي نه خبره په خړونو کې د خیمې ودرې یا ځینې کورونو ماشومان دي دوی په خړونو کې لوبې کوي نو سیلاب تاسو ویل چې وخت یې نه معلوم چې کله راځي خو یوازې دومره سړی اټکل کړی چې باران وشو شاید سیلاب راسي نو دوی په حوال څومره مهم دي ځکه هلته خو استوګنه نه کېږي بیا به کور به دې جوړ کړی سرمایه ګزاري به دې کړي تکلیف به دې کړي خدای مکړه دا به بیا اتې په اوبو لاهو یا موږ کې یو هغه متل نه ده وایي د کال خواري مې په اوبو لاهو خوشحال صاحب دلته چې موږ کله ټرېننګ وکړو دا موږ د ځان دومره مسؤلیت وباله چې موږ بلته ځو چې کله کوم ځای کې ډېر خلک راټولېږي موږ به دا خبره یو خلکو ته رسوو ځکه بیا رسوو عمومي په جومات کې بیا رسوو مطلب داسې جلسې کې مطلب یو څوک راټول شوي یو غونډه جوړ شوې په دې غونډه کې به موږ خامخا دا خبره کوو ځکه چې د کوچیان خلک په دې باندې خبره موږ لیدلي دي ډېر خلک یو هم وړه دغه هغه هم ورسېدلي نو موږ چې د هغه ورځې موږ دا شروع کړې ده چې اوس موږ چېرته کېنو په جومات کې کېنو که مطلب داسې یو جرګه جوړوي په جرګه کې کېنو موږ اولین دغه طبیعي پېښې بیانوو د کوم اړه چې موږ معلومات لرو نو ستاسو خواته بیا هم راګرځو نو زموږ د خپرونې دوهم میلموال دوی سره هم خبرې کوو کله کله دې داسې لیدلې دي چې بیلګې په اصطلاح باندې په سترګو دې دا صحنې لیدلې دي چې سیلابونو تاوان جوړ کړی خلکو کرنیزې ځمکې یې وړي یا یې کورونه وړي نو تاسو بیا علتونه به مو په ګوته کړي چې یا په خوړ کې پراته دي په اصطلاح یا یې همدغه سیلاب له اوبو سره لوبه کړه هو ډېر څه مې لیدلي دي ځکه چې د مخه سیلابونه راغلي دي او داسې ځمکې یې وړي دي مثال غنم یې وړي دي دغسې نور چې چې کرلي دي هغه ځمکې یې وړي دي اشیانې پسې وړي دي خلک یې وړي دي دا له دغه وجه کېږي چې مثال د خوړ چې ده دا یې تنګ جوړ کړی له یې خوا هم خاوره راوړي له یې خوا هم راوړي دا خپل ځمکې خلک مثال غواړي چې زیاتې کړي دو ته یې پام نه وي چې مثال د خوړ لږ آزاد شي او دا سیلابونه ټول روان دي دغه خبره هم د ستاسو خبره او بله خبره دا ده چې ځینې وخت کې ځینې خلک همدغسې په دغه لویو خوړونو باندې عمومي لارو باندې لږ لږ غصب هم کوي له یوې خوا لږ ورونیسي له بلې خوا بالاخره دا د اوبو لار نه وي او له یوې بلې خوا مځکې رانړوي او دوی خپل ځمکې زیاتوي خو خوړ ته یې پام نه وي چې هر وخت اوبه راسي رود راسي او د دوی ځمکې هم یوسي د دوی د اصیل چې یې کرلي هغه ټول ونې خو بدر شه یوسي کله یې ورړنګې کړي دغسې نور تاوانونه هم ورسوي یمو خوا د ډېر دغه ځایونه دي مثال خوړونه جوړ کړي دي خو ډېر تنګ دي اوبه راپورته سي د دوی ځمکو کلا او دغه ځایو ته راواړي او ته د یو فعال ځوان په اړه په حیث باندې که ووایستې چې فرضاً ته چې کله کور جوړوې ستا په ذهن کې به څه ډول نقشه وي چې زما کور باید په څه ډول ځای کې جوړي څه ډول یې جوړ کړم تر څو له دغو طبعي افاتو چې ستاسو کور او ستاسو فامیل او ستاسو هغه څه چې ستاسو دارایي ده هماغه وساتل زه غواړم چې مثال زه چې ځای جوړوم کور ژوند زندګي جوړوم زه باید دا جوړ کړم چې له خوړه چې لري که بیا د ما ځمکه داسې ځای چې شی نه وي بیا زه غواړم چې لاندې مثال ډبرې او دغه شی استعمال کړم او ښه پوخ یې جوړ کړم او له ځمکې چې لږ اسک جوړ کړم چې مثال د اوبو مخه او د دغو شیو مخه ونیسي
ډېره زیاته مننه. واقعا ډېر خوندور و، ځکه لومړی چمتووالي کې دا ډېره مهمه ده چې که ځمکه نه وه مجبور وي په همغه ځای دې جوړول، بیا به یې په تیږو او ډبرو را جوړوي. یعنې دومره چمتووالی باید ته ولرې چې هغه ستا فکر کار کې تر څو پورې دې اوبه ډېر زیات زیانمن نه کړي. حنیف صاحب خواته ځو، لیکوال او ژورنالیست، دوی سره خبرې کوو. حنیف جانه، تاسو موږ د میلمنو خبرې واورېدلې، نو دغه لومړی چمتووالي کې تاسو څه ور اضافه کوئ د سیلابونو، زلزلو او دغسې نورو ناورینونو په اړه؟ خوشحال صاحب، په لومړیو کې باید ووایم هغه کسان خپله د دغو پیښو شاهد اوسم په مټاخان کې. ځینې کسان دي داسې ځای کورونه جوړوي چې هغه یا کندې وي یا خوړونه وي یا رودونه ورباندې راخلاص وي، که نه د هغو په منځ کې دوی کورونه جوړوي. خپله د دغې پیښې شاهد زه اوس په مټاخان کې وم چې تقریبا تر 4-5 کورونه یې نړولي دي. د دوی ماشومانو تقریبا ماشومان یې هم ولیده. بیا دولت ورته په وخت رسیدګي وکړه او هغه ماشومان او هغه کورنۍ یې راویستلې، دوی ته یې خیمې ورکړې، دوی په خیمو کې ژوند کوي. یوه غوښتنه مې له خلکو نه دغه ده چې دوی دغه د کورونو د جوړولو لپاره داسې مناسب ځای باید وټاکي، داسې ځای وي چې هغه له خوړونو څخه لرې وي، خوړونه ورباندې راخلاص نه وي. دا به د دې لپاره یوه ښه خبره ده. او په دې برخه کې اوس فرضاً د دې ذهنیت د جوړولو لپاره، ځکه ډېر خلک د ډېرو مسایلو په اړه معلومات نه لري، نو اوس د دې معلوماتو د خپرولو لپاره د خلکو د ذهنیت د جوړولو لپاره رسنۍ او په اصطلاح باندې قومي مشران، علما، ژورنالیستان یا نور هغه نهادونه چې دوی د عامه ذهنیت لپاره کار کوي، د دوی څه مکلفیتونه جوړیږي او ستاسو په نظر باندې دوی باید کوم فعالیتونه ترسره کړي؟ د رسنیو مسؤلیت یو دغه ده چې دوی باید د آګاهۍ لپاره زیات کار وکړي او دوی د سیمې د مشرانو همداشان پوه خلکو سره ځانګړي مرکې ولري چې هغه د رسنیو له لارې نشر کړي، تر څو ټولنه په دې باندې خبره کړي چې د طبیعي آفتونو په وړاندې باندې مبارزه څنګه وکړو، کوم اقدام وکړو چې موږ له طبیعي آفتونو رابچ شو، له هغو څخه راوځو. او دغه شان کله کله زموږ ستاسو سیمه کې ډېر نور ټورنمنټونه یا اجماعګانې هم جوړېږي، دوی څه کولی شي؟ دا مسؤلیت د ټولو ده، که نه یوازې به موږ دا مسؤلیت ډېر وخت په اداراتو نه وراچو چې دا یوازې دا خو خپل مسؤلیت لري، دوی ساحو ته ځي. نو کله کله ولسونه، خلک، ځوانان چې د ټولنې هغه د ملا د تیر حیثیت لري، نو دوی هم د خیر او ښېګڼې په مشورتي کارونو کې ډېره ونډه اخیستی شي. بلې په دې کې یو مهم رول د سیمې د علماو هم ده چې د مساجدو له لارې دوی آګاهي عامه وکړي په دې برخه کې او د ټولنې خلک ورباندې خبر کړي. او د ځوانانو رول پکې دا ده چې دوی باید د ټولنیزو رسنیو له لارې دغه فعالیت جاري وساتي او دغه آګاهي عامه ټولنې ته وکړي چې دوی مثلا د طبیعي آفتونو په وړاندې څنګه مبارزه وکړي او څنګه له طبیعي آفتونو ځان بچ کړي. او لکه په اصطلاح دغه مصباح کمپنۍ چې کوم ټرنینګ د بېلابېلو ولسوالیو اوسېدونکو ته په لاره اچولی و، هغه نهادونه چې په دې برخه کې کار کوي، دوی دا وړ ورکشاپونه هم اضافه کړي تر څو پورې دغه ذهنیت عام شي. بلې دغه غوښتنه مو ترې ده چې دوی باید دغه ورکشاپونه نور هم زیات کړي تر څو دغه د سیمې خلک له دغه موضوعاتو څخه پوره خبر شي. مننه. نو بیا هم د قومي مخاور او مشر خواته راځو. حاجي صاحب، دغه خبرې وي او زموږ او ستاسو د میلمنو خبرې وي چې موږ مخکې د آفتونو نه هغه په چمتووالي خبرې وکړې. ځینې حالتونه داسې هم پیښه کېږي، له پیښې بیا وروسته مسایل دا چې ورې بیا همدردي، همکاري او په هغه وخت کې یو د بل سره څه ډول کومکونه کېدلی شي؟ نو دا وروسته خو دا ده چې زموږ په پښتنو کې په ټولو علاقو په هغو کې دا رواجونه وو، یعنې دا له دې مخکې هم دایمي وو. تاسې په لرونو نیکونه دا رواج لاره چې چاته به یوه صدمه جوړه شوله بیا به ټول ځان رسول هغه د پیښې ځای ته. نو که چېرته دا اړه پیښه رامنځته شوه، لکه دغه مطلب زلزله وشوه، لکه په ګیان کې چې وشوله، نو د ګیان خلک ما دلته دغه ځای خلک ولیدل، د ښرنې خلک مې ولیدل، د یوسف خیل خلک مې ولیدل، د موی د یعقیل او د اومې خلک مې ولیدل چې د ګیان هغه ته ولاړل، د زلزله ځپلو ځای ته ولاړل، چا نغدي کومک ورسره وکړو او چا د مورک هلته خاورو کې په بند خلک راخلاص کړو. خو اولینه یې دې کوشش وکړو چې کوم خلک زخمیان یې دا راوکړو. او زموږ ستاسو ماشومانو خپل ټیکري او جامې دا ور ولګل، دا یا خپلې کورونه یې چې جامې یوړلې هلته یې ورکړې. او زموږ دغه مخکې هم دا
رواج او د عرف ته راکړي چې مطلب چاته صدمه جوړه شي ځان رسوو خو خدای تعالی دې داړه هغه نه راولي لکه دا په ګین کې چې جوړه شوه خدای دې بیا په پکتیکا کې نه راولي په ټولو مسلمانانو یې په ټول افغانستان کې یې راولي خو که بیا دا رقم راشي افتی د طبي ناورین راشي نو بیا به مو ان شاء الله الرحمن دی غوجایو ته د خپل قوم کې په کلی کې خپل ماشومان خپل ځان په دی باندې پرپ وکړای دا چې مطلب دا یو رواج او عرف هم درکې چې مطلب مو وغځي ته ځان رسو کله چې هر کس وسله د ځان رسیدو هغه کار وکړي چې هیڅ شي ته نور وسله رسیدل بل چا خو له وسه کیږي کنه چې بل چا وایي کوم خلک ستر غلاندي او راوکړي ای پارسیوانو خبره د چکه دریاب یعنی تیر کال د مو پولیس والای کې د ومني پولیس والای کې یو د شي طبي په خرامسته سوله سګالي وسوله باغونه یوړل باغونه یې ختم کړل رشکی ختم کړي غنم یې ختم کړ مطلب شمسیانی نه دی بوت لګولې دا ټولي ختم کړي د مکاتب جوړ شوی په اخم مکاتب د دغه د پلاستر یې واړول نو موږ د خلک خبر سول یعنی ټول ځان ورساو چې د انور یې سله وسنه مغه کلی ته یو د خیر توسي ورکست دی باندې خپکه زما الله خو ډیر غیر ده ان شاء الله الرحمن بیا به داس تعمیر جوړ شي د مکاتب به جوړ شي او دغه شمسیان بیا پیدا کی خو کیتاله وسنه ان شاء الله بل څوک به کوم قدر زره وي یعنی خلکو ته یو همت او دا مرته وایي نور ځان باندې کده سیمه کوي چې تا د شمسیان یو مات سپیدی مور کته ته دغه کنه نه مرته ته ځان ماچو یعنی بیا د تکرسه او د ځان آماده کړي د مور کله دین ته سکالي وشمسي و د غلي یا بر د توپان در ماته کړ نو بل کال ته باید ته دوه شمسیانی د مور یعنی دوه کوشش ته وکړي او یعنی نه یوازې دا چې تاسو هغه خلکو سره همکاري وکړه بلکې هغوی ته همت ورکو غیرت هم ورکو تر څو پورې هغه خپل همت هم له لاسه ورنه کړي خپل کورنۍ لپاره عواید هم ترلاسه کړي دا دغه مرتول چې مطلب ته د شمکه چې مطلب ته د خپل همت له لاسه ورکړي یعنی دا د توصیه ورکړه د خیر توصیه د اعلی فیصله و د اعلی فیصله کې چې موږ ځکه د مور پلاریم راځي اخستې دي مورکه نو شمسیانو مات سولیس خو ته چې د سینې مورکه مطلب په دې ځای باندې ځان د نه واچي د مخ د شمسیانو ولر بیا نور نسبه ده هغه خلکو سکل لغنه زیات د مورکه غنم کړل دي او فصلونه دي او شمسیانی یې حاجی صاحب ځینې وخت کې موږ خبرونه کې مخکې مې یاد کړی و په اصطلاح افغانستان خو ډیر د نورو هیوادونو پرتله باندې افغانستان هم ډیر زیات غرونه لري ځنګلونه لري او دغه ځنګلونو کې خواته طبيعي خبره ده چې ونی به غیا به بوټي به نو بلا بلا اړخونه به کله کله تل مور لګیدنه رامنځته کیږي په غره کې لګي ور لګیدنه رامنځته سو په اصطلاح غلن کلی دی یادلې کورونه دی هغه کولای شي هغه ور لور خونساکي خو دوی په دې تمه پاتې وای نو زه یې سکه و مسړی خو غر د ور اخیسته د نور دی ورته راشي ستاسو سپیکر باندې تر څو پرځند اړوند ادارې خبرېږي نور خلک خبرېږي د دوی څه مسؤلیت جوړیږي دوی نشي کولای چې هغه خپل بندګي هڅه وکړي یاره دا چې ان شاء الله الرحمن دی د مختلف د ومي فولسوالۍ کې مخکې غرونه ډیرو خو کم سول د خو به دغه ور لګیدنه کېدله ور بم لګیدل خو دغه الته د مارکه دی ادارو رسیدګي نه و د تیر وخت کې خو بیا مطلب بيخي ونه یو خدای سړکونه خراب دي د لارې خراب دي د ادارې نه چر رسیدل که خبر سیم په خپل وخت کلاره وګړه د ساتونو خبره ده د ساتونو خبره ده د مرکلاره وګړه د شالته د دولتي خلک ځان ورسوي نو هغه خلک دومره غیرتي خلک د شور ولګيږي یعنی کدی بل چا غاروم د مارکدستي سره خبر سي د مور کزان سره خبر کی په هر قسم زی د عقل ځان سره خبر او ور وایي ورنه پرې دي دغه سي د ورد نو په بل سي یعنی د غرد وسوځي او دا ورم ځینې لاملونه لري په اصطلاح باندې لکه ځینې وخت سوق سرمایدار خلک دی غوي مارکیټونه او ورکشاپونه او سوداګریز لوی ګدامونه لري التم ځینې وخت کې ورونه رامنځته کیږي تاسو فکر باندې دغه دی ډیر ور رامنځته کېدل علتونه څه دي نو علت خو د استثمار کا دغه ور د سیګریټ لغه لګیږي او بیواکی ورسره وکي له دغه چې ملګي او دا ور چې دا مطلب له دغه چې ملګي چې د سی څوک د سی بیتیتی وکي چې مطلب مرتکب ما په د یاخیل کې وخت ول یو سړی تیل خرڅول تیل د پټرول خرڅول یو سړی مرتکب ورته راوستل او چې د تیل راته واچو نو غدي پلک سرته د تیل ویر د ور کړای و چې د برق د سی په هغه کې نه ورته ښکارا ورته د پټرول هغه پر سره په ولګید
څاڅکي پر سر پې ولګېدل موټر سایکل ور واخیستل هغه موټر سایکل چې سړی یې موسو هغه ورپسې واخیستل بازار دوکان ورپسې واخیستل یعنې ډېره طبیعي پیښه رامخته او ځینې وخت کې داسې مې دغه مارکیټونو کورونو کې کله کله دغه لاینونو نه که ستاسو فکر یې د برقي شاټي له امله چې مور لګېږي د دې لپاره لومړی چمتوالی هم شرط چې باید مخکې له مخکې دغه په مارکیټو کې کوم ور رامنځته کېږي دا ټوله دغه هغسې رامنځته کېږي له برقه جي برق وجه دا ده چې دوی هلته پاملرنه نه ورته کوي د مور شاټ یا ویر بیا په دغه د برانده په وخت کې په دغه ټیم کې د مور نو هغه لا ډېر شاټ پیدا کوي نو چې کله شاټ پیدا کړي د مرګ د ورځې وخت نو څه کول پکار دی هغه د اکسیجن ډبې ولګوي دوی په خپلو تعمیرونو کې هغه ډبې نه دي یو رقم ډبې دي که ستاسو فکر وي چې هغه اطفایي هغه سرې سرې ډبې دي پر هغه کې لګېدلې ډېر تیز داسې یو رقم غاز ولي که نه اور خنثی کوي یوې حل لاره یې دا د دومه حل لاره یې په فکر کم موږ تاسې په دغه هغه ډبې هغه چې چای او چولی او دغه ورباندې ایښي چای ورباندې پخوو دغه هم کله کله بې احتیاطه ځای ایښي په اتاق کې ایښي هلته یې پخوي دې لپاره باید یو اشپزخانه وي داسې توکي نه وي چې اور واخلي داسې یو ځای ورته معلوم شي هغه ته یو داسې ځای معلوم شي چې هغه هلته داسې ځای چې مطلب کوم شي ته زیان جوړ نه کړي همدغه موږ دغه رښتیا دا رواجونه دي موږ چې چېرته ناست یو په کوم ځکه کې به ډبه هم راته ایښي هلته چای پې پخوو نو چای یا چای یا بل څه پې پخوو نو دا باید یو داسې ځای ورته معلوم شي په هغه ځای کې کېښولی شي چې هغه ځای یې تاوان نه جوړوي ګوره ډېرې پېښې لکه فرضاً ځینې خلک به د ځان د ګرمولو لپاره بیا همدا ډبې استعمالولې مګر دوی خپل ژوند له لاسه هو خبر سولو خوشحال صاحب ډېر دی خبر سوي چې دغه ډبې به په کور کې دي په دازمې کې ساتلې بیا به یو بخارۍ هم نشه ورته هغه کړی هغه به دغسې بل پاتې شو سهار به یې هغه کسان ټول وتلي یوه کورنۍ به یې ټول هغه کړي یعنې ډېر به بیا څه ده کړي و دوه درې به پکې مړه نو زموږ دغه یو میلمه فکر کم خارج کې مو وخت تېر کړی ده مسافري به یې هم کړي نو دوی چې ما ورالته فرضاً دغه د اتاقونو کورونو دپاره څه شی لګېدلي وو ځکه یغو مخکې له مخکې هم چمتوالی ورته لري چې تر څو پورې د اور مخه ونیسي اوس ورې دا سیستم ده مثال کوم ځای کې نوم یې واخلئ دوبۍ کې زه په دوبۍ کې اوسم ورې دغه دوبۍ کې دا د کرسیو د غوښیانو کار کو بیا دوبۍ کې مثال افغانیان چې دي هغه دغو شیانو د بیخي پاملرنه نه کوي د برق شیان چې دي لکه ترموز لکه بل شی هغه په کوټه کې چې چیرې ناست پې غونځه کې ورکړي برق لاین شاټ لاس بله پیښوي اوبه پې توسي هغه اور ولګېږي یعنې ډېر جا بیخي اورونه ولګېدل کوټې او جیو دوی خپله ډېر خلک یې وسوځل او ډېر خلک بیا د ترن چې دا څوک مثال مړی پخوي دا خلک چې بیا ګاز به پرې ایښی داسې څه وو په اصطلاح باندې داسې څه وو چې هلته مخکې چمتوالی ورته نیول سوی وو هلته خو عرب هېوادونه دي هغو ډېر مارکېټ دپاره به شاید ځینې ترتیبونه نیولي چې که اور را ولګېږي بیا به زه په اصطلاح باندې دغه زما مقاومت دی چې دا اور به په دې ډول هغه اوس مثال په هر یو سټور په هر یو کوټه په هر یو دکان کې اتفاقیې ډبې لګولې سرې سرې ډبې چې دي مثال دوه درې ډبې لګولې چې بیا چې اور ولګېږي هغه اتفاقیې ډبې راواخلي ورته ونیسي مثال که هغه ختمېږي دکانونه یا کوټې څنګ په څنګ له هر یو سره دوه درې خو تر هغه دوی کوشش کوي چې دا اور مړ کړي که نسي مړ بیا حکومت ته خبر ورسي هغه راسي خپله مړ کوي و دلته باید زموږ یوه اداره هم لرو چې د اطفایي په نامه یادېږي ځکه دا ټولنیز خدمات داسې دي چې خلک باید لږ په دې باندې معلومه پوهاوی ترلاسه کړي د هغوی نمبر هم باید خلک ولري چې د اړتیا په وخت کې دوی د اطفایي یا د اور وژنې ټیم ته ټلیفون وکړي هغه باید د کوشش خلک وکړي چې مثال پر جومات کې پر کور باندې په دروازه باندې دا نمبر ولیکي لکه ځکه چې په نورو هېوادو کې پر دروازه باندې پر کور باندې له هر نفر سره پر موټر باندې د هر چا نمبر لیکلی دي یعنې یو کاغذ یې جوړ کړی دی د شرطې نمبر د سی آی ډي نمبر د چې شی وغواړي د هغه ټول نمبر د هغه نوم هر شی ورسره لیکلی دي چې کوم شی یې هغو ته باید ټلیفون سړی وکړي مثال دلته هم افغانستان کې باید دغه کوشش وشي دغه کار وشي چې دا نمبر یې ټول ولایتو ته ټولو کلو ته ورسېږي مننه نو په ډېرو مسایلو م خبرې وکړې په عیني پیښو م خبرې وکړې د دې ترڅنګ په سیلابونو زلزلو او ځینې وخت کې دغه تندرونه هم لویږي چې په دې اړه باندې ځینې متخصصین او ځینې خلک وایي چې تاسو په خپلو کورونو باندې ځینې انټینې ودروئ او هغه چارج لاین یې ځمکې ته سیخ کړئ تر څو پورې هغه منفي او مثبت کرنټونه هم ځان ته جذب کړي او هغه د تندر د لوېدو مخه مې یو طرفه کړي زموږ استاد سیمه کې تجاران دي شتمن خلک دي غني خلک دي نو دوی کولای شي چې په ټولنیز لحاظ باندې یعنی د ټولنې د ښېرازي لپاره په بېلابېلو برخو کې همکاري وکړي نو ځینې سیمې داسې دي چې فرضاً خوړ را روان ده هلته یو استنادي دیوال ته اړتیا ده چې باید جوړ شي
خو هغه خلک کار نه کوي، بالاخره د دوی ځمکې او د استوګنې کورونه وړي. کومې بیلګې وړاندې کوئ، کومې نمونې وړاندې کوئ، کوم وړاندیزونه وړاندې کوئ، کومې طرحې وړاندې کوئ تر څو پورې هغه د سیمې خلک په خپلو امکاناتو باندې د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي؟ خوشحال صاحب، په لومړي قدم کې خو د دغو دیوالونو لپاره ستا یادونه وکړه. لومړی خو باید له دولت څخه غوښتنه وشي چې هغه سیمې چې هغه په خطر کې دي، مثلا داسې کورونه دي چې د خړونو پر غاړه یو استنادي دیوال نه وي، کله چې اوبه راشي هغه کور په ډېرې اسانۍ سره له منځه وړلی شي. لومړی وړاندیز خو باید دولت ته وشي. که بیا دولت په لومړي قدم کې کوم اقدام ونه کړي، بیا د سیمې له تجارانو د سیمې هغه او بعد دولت اقدام وکړي، بیا د ولسونو ونډه نه جوړېږي. د ولسونو ونډه بیا هم کې ضرور ده، ځکه ځینې ځایونه داسې دي چې دولت هم پرې رسېدګي نشي کولی، خو د سیمې خلک هغه اوباده طبقه او تجاران دغو څخه وړاندیز دغه داسې باید په دغو کې برخه راسره واخلي. ګورئ، یوسف خیل ولسوالۍ ته چې ځې دلته یو خوړ ده، نو دغه بازار ته یې نارسیده. په دې ساحه کې یو خوړ ده، بیا یو فرش لري پاخه سړک په منځ کې. پاخه سړک په منځ کې یو فرش لري، نو دا ورځ تر بلې خرابېدل دغه د سیلاب اوبو که به لږ رالې که به ډېر رالې، نور د فرش هم د له منځه تلو په حال کې و. خو د دغې سیمې ځوانانو یو وارې هوډ وکړو، فیصله یې وکړه چې باید خپل کور ژغورم او خپل شخصي منافع ژغورم، زه دغه منفجع سړک د خوړ ده، زه باید دا هم وژغورم. هلته یې په خپلو شخصي امکاناتو د ملګرو په همکارۍ د لارویانو په پیسو کومک باندې هغه ځای بچ کړو، جوړ یې کړو په ډېر لنډ وخت کې. تاسو به په سوشل میډیا کې لیدلي وي چې په دې اړه باندې بېلابېل پوسټونه کېدل، خلکو تقدیرول. زه فکر کوم که څوک اقدام وکړي، هر څوک کولی شي چې ځینې واړه کارونه ترسره کړي. بلې که د سیمې ځوانان او هغه مشران لاس سره ورکړي او سره یو سي، انشاءالله لرې نه ده دغه کار کېدونکی. اوس تاسو سیمه کې داسې کومې بیلګې وړاندې کولی شي چې هلته په اصطلاح باندې ولس امن منفجع عیونه یا په اصطلاح باندې د طبعي پیښو د ناورینونو په وړاندې باندې یو ډول لومړنی چمتووالی نیولی وي؟ زموږ سیمه کې موضوع دا وه چې خلک راولاړ شو، خوله را پرېوت، د کلي په خوا باندې هلته استنادي دیوال جوړ کړو. د کلي ټکټرې په اشر باندې ولاړې، هغه اوبه یې داسې لوري ته برابرې کړې چې ډېر په هغه د کلي په خوا باندې زور باید ولګي. شته ژوندۍ بېلګه شته په مټاخان ولسوالۍ کې یو کلی ده د خورکچې په نام باندې، د دغه کلي مخ ته یو خوړ ته بیا بیخي ډېر وخت زیاتې اوبه کې راځي. هغه کلی داسې طرف ته ایسار اوسي، مریضان به یو، مشکلات به یو، دغه طرف ته نسوای پورې وتلی. نو د سیمې خلکو په خپل مالي لګښت باندې هغه خپلې ټکټرې د هر چا چې څومره کومک هغه یې ورسره وکړ، خپلې ټکټرې ور وایستې او یو پل یې ورته جوړ کړ. هغه ستونزه یې په لومړنیو حالاتو کې تر ډېره بریده حل کړه. او دغه ډول ځوانان هم د ټولنې یو برخه ده چې دوی باید په ډېرو منفعه کارونو کې برخه واخلي. د ښوونځي زده کوونکي، ښوونکي که نه، دوی هم باید یو ډول نه یو ډول فکر انتقال شي. دوی ته اړتیا نه ده تر څو د عمل ذهنیت لپاره کار وکړي. ډېره باید اړتیا خو ډېره لیدل کېږي په هره برخه کې، هغه که په ښوونځي کې، که په مثلا پوهنتون کې، که په مساجدو کې. مخکې مې یادونه وکړه چې دغسې پیښو د مخنیوي لپاره باید تبلیغ وشي. مننه. نو بیا هم حاجي صاحب خواته راځو. حاجي صاحب محترم، تاسو د ملګرو خبرې هم واورېدلې او تاسو په دغه روزنیز ورکشاپ کې بېلابېل تخنیکونه زده کړي دي، بېلابېلې خبرې مو زده کړي دي. نو ځینې وخت یو لویه ستونزه دا وه چې یو څوک په سفر کې د مسافر دي، لارویان دي، دوی تک په حال کې دي، کله کله تصادفي په یو سیلاب باندې برابرېږي، نو هغه لار کې راځي، دوی اوړي تللی وارې کې، دوی غواړي چې زر هدف ته ورسېږي، نه له خوړ سره بلد دي او نه یې د اوبو درک ورته لګېږي. دوی خپل هغه موټر او ځان هر څه په خطر کې اچوي چې ډېرې موږ تاسې ډېرې پیښې لرو. د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره، تصادفي پیښو لپاره، ځکه ناورین ټول تصادفي ده، نو د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره د سیمې خلکو ته څه کول پکار دي؟ مخکې دغه میز خواته موږ په حرکت کې وو، سیلاب راتونو، هلته دغه مجاهدین ولاړو، دوی خلکو ته اجازه نه ورکوله، ویلې دلته ډېرې زیاتې اوبه راسي، تاسو مخکې مه ځئ، کله چې د اوبو حجم کم سي بیا ولاړ سي. نو د سیمې خلک یو لاروي ته څه ډول مشوره ورکولی شي؟ ځکه هغه نه پوهېږي، او که په اصطلاح باندې هغه لاروی دلې وایي چې زه لې پاته کېږم، خو موږ تاسو خو بیا په هغه مېلمه پالنې یو بل اصل لرو. که هلته شپه راځي ورته وایي چې راځئ موږ خورئ، تاسو یې مو خورئ که څنګه؟
خوشحال صاحب دا خو د وخته له وخته دي موږ په د پښتنو کې داسې یو رواج او عادت او عرف ده ان دی نه چې دا نن موږ زده کړي دي دا له ډېره وخته چې که چېرته یا لار خرابه وي یا هلته په دا لار کې یو جنګ یا په لار کې یو بل هغه افت وي صحیح ده نو موږ هغه سړي ته یا مېلمه پېم نه ځو خو مېلمانه یې را روان یا مسافر یې را روان په دا لار کې نو که موږ یو ډېر وړ ماشوم یم په لار کې ولاړ نو سړي ته یې خوشحال صاحب چې ځې به ده په دې لار کې دا مشکل ده شپه به دې له مخ سره وي بالکل شپه به دې له مخ سره ته خبره مې رو موږ میمنخانه جوړو میمنخانه کې مو داسې نه دي لیکلي چې فرضاً دا میمنخانه دی احمد یا محمود دی میمنخانه یې جوړو میلمه ته دا نه ده معلوم چې څوک دا اوس دغه خبر پر خوشحال صاحب زه یو خبر ته وکړم وایي دا اوس موږ نه ده د کلي ته یو څوک راغله او پوښتنه یې وکړله وایي بیا وړ ماشومان ولاړ چې د چا میلمنخانه شته او ماشومان ټول یې وایي موږ هم ستا دي پلانکي دوم ستا دي پلانکي دوم ستا دا میلمخانه هلته داسې جوړه دا جوړوي هم د هغې په خاطر باندې چې میلمانه راسي او دا میلمنو ته مطلب د میلمخانه کې یو خدمت وکړو او دا جوړه کړې د دې لپاره د کور هغه کوم هغه نه یې پکې چې میلمانه داسې میلمانه راځي یا نور داسې میلمانه راځي یا په چا ناوخته کېږي ناوخته پیراله نو هلته نشي رسیدګي کولی یا مټر نه ور پیدا کېږي نو هغه خلک ټول یو بله سره ننګ کوي دا په مخ کې یو عرف ده د پښتنو په ټولو پښتنو کې نو نه پرېږدي او هغه تعصبي پېښه چې رسېږي چې هلته یا خوړ را روان یا مطلب بله یو داسې تاوان یا لار داسې خوړ پې تېر سوی د لګاډ یا شی اوبو وړی لار نه یې پې ډېر زیات غش سوي خوشحال صاحب داسې سوي چې اوبه تېرې سوي باران سوی دا سیلاب هم تېر سوی نو خو هغه لارې دغلته رسولې د موږ خواته اوس داسې ځایونه شته چې بیخي دی لاره به وسي موټر غټ یا ستاسو په دغه نري راکته کېږي په باران او په واوره کې نو دغه اوس د سیلاب دغلته رسولی چې بیخي موټر خو نسي پیتلی یعنې پیاده به مړ کې پېځي نو دغه سړی خو هلته ځان نسي رسولی نو دغه سړي ته یایي که ډېر وړ ماشین کنه د موت او عمر سړی خو سي او خیال نه پرېږدي چې لار نسته تلای نسي مشکل درته جوړېږي او شپه دې هلته په ډاکېږي نو څرنګه دې زه پرېږدم او که داسې وړ ماشوم یې نه پرېږدي راګرځوي ورته یایسي ده نه به ځي دلته دا مشکل ده یا دا اوبه تېرې سوي دي دا لار یې وړې ده یا اوس اوبه روانې دي نو دا یو په مخ کې عرف ده یعنې د دې زده کړو پرته هم دا ټول پښتنو کې دا یو رواج او عادت که نه اوس خو ښې زده کړلې چې تاسې یو چا ته د خیر توصیه ورکوئ دا ورته یایسي ورور پاتې شه په دغه هغه باندې مه ورځه تا تلېواره ده نو تلېواره مه که دلته دې موټر هم له ځایه مه ځي او مطلب ته هم نه باید ځي او هغه کې یو شاعر هم وایي هر میلمه روزي راوړي له خپله ځانه او بیا مرض او ګناه ټوله وړي له تا بالکل او دا او بل موږ کله بیا په دې کې لیک داسې شی کې چې زه نو ما دا میلمه به وستل زه به اوس میلمه ته څه ورکوم نو د ما په کور کې خو نه غوښه ستنه ده خو میلمه خو چې هلته یې راولې زمری ده که نه او کور ته چې راسي بیا دوی په اصطلاح باندې ورته وایي ګیدړ چرڅ دي مخې ته ورته کېښول بیا یې دوی خوري نو خو تر تا خدای هم ښه ځوانه ده چې څه دې ورته کېښول ځکه دا ته به یافته چې رایسار سوی دا که ته اجازه ورکې او ته دا خپله خبره تر سر ونیسي نو د دې انسان ژوند په خطر کې ولي او نو دا په خطر کې چې ولي دا به کېدای شي چې بیا د عوامل نو د تا طرف دی موږ بله ورځ دلته روان شولو خوشحال صاحب دلته نهره راځي د برتخیله چې کته شي د مشخیله چې تېر شي بیا برتخیل مو کورونه پورې خوا دي اخیر په خوا طرف ته د ګناوي خواته نو چې دلته تلو چې د هغه ته ورغلو مازدیګر ناوخته نو هلته کسان راته ودرېدل راته چې نسي تلای په لګډ خراب ته او موټر یې وړي او موټر خو به یې وړی نه وي خو پکې بندېږي نو موټر به هم در چې خراب وي او تاسې هم نسي پورې وتی نو مو بیرته راوګرځول ته یو پمپ د پاپم کې ناست وو تر ډېره وخته پورې ناست وو هغه بعد ټریکټر راغی په ټریکټر کې پورې وت موټر هم دلته پرېوت یعنې خلکو دا توصیه راکړه دا خلکو نه پرېښود چې موږ تلای یو ډېر ضرور کار هم وای نه یې پرېښود بس کله ټریکټر پیدا سو په ټریکټر کې بیا پورې وت نو ناجي صاحب موږ د خپرونې وروستۍ برخې ته ورو داخلېږو ځینې پوښتنې داسې دا خو ما خو ډېرې پوښتنې وکړې ځینې خبرې داسې ستاسو په زړه کې پاتې ناویلې پاتې تاسو غواړئ زموږ له اورېدونکو سره شریکې کړئ څه چې ما نه یې درنه پوښتلې نو هغه مهرباني ووایاست یا په ټوله کې لوی پیغام لاندې کړئ د عامه ذهنیت جوړولو دپاره او طبیعي پیښو څخه د مخنیوي لپاره نو دی دا چې خوشحال صاحب موږ دا یایي چې مطلب د ملګریو مطلب دا یا مطلب خپله هم دا هغه په ځان کې راولم
چې موږ به دغه طبي پیښو په اړه باندې یعنی خپل کلیوال او خپل ماشومان او د خپل ولسوالۍ خلک چې هرې ولسوالۍ خلک دلته په دغه واقع کې غونډه کې ګډون اخیستی ده نو باید دا خلک ټول هغه خلک پوه کړو او دغه طبي پیښو باندې چې مطلب په دغه اړه باندې تاسې کار وکوئ یعنی که د خلکو ته نقصان جوړ سو په دغه ډول ځان ورسوئ له خلکو سره غم شریکي وکړي له خلکو سره غمدردي وکړي او که څوک پې روان و په دغه په خطر باندې په دا ګواښ روان و هغه ته د خیر توصیه ورکړي راوګرځوئ بالکل لکه په لګړ باندې او لکه موږ ته چې ویل سوي دا تندر کېږي دا تندر په موټر باندې کېږي په لمده ونه باندې کېږي برق باندې کېږي مطلب په دې ټیم کې موږ دا خلک وکړو مطلب ډېر خلک موږ وینو تر ونې لاندې ناست ډېر خلک موږ وینو د باندې ګرځي په موټرسایکل باندې ګرځي اوس دا بل لازم یو پیښه دلته وسو دا سپخیل کې مطلب یو سړی په موټرسایکل باندې سپورو دا هغه پې وسو دا تندر پې وسو نو دا خلک باید پوه کړو چې دا ورته ووایو چې مطلب موږ به یو سړی نه ووینو دا خپل کلیوال چې که چیرې څوک د باندې ګرځېدل د باران په حالات کې او دا تندر خو موږ دا هغه ولیدله چې ناویل یې دغه ده نو دا خلک له دغه جرا وګرځي یو سړی په لار روان و لاره خرابه وه یا بوتلې دا له دغې لارې راوګرځي او بل مرګ خو حق ده که نه خلک خبره کوي مرګ حق ده نو بالکل حق ده هر ژوندی سره به د مرګ څکه کړي خو مګر پروردګار عالم موږ ته ځینې حسونه راکړي دي عقل فکر سترګې ګرځېده لاسونه پښې دا ټول هغه څه دي چې موږ د ښه او بد ترمنځ ورباندې تمیز کولی شو ناجي صاحب ډېره زیاته مننه چې خپرونې ته راغلی موږ سره میلمانه سوئ او له موږ سره مو په دې خپرونه کې په ډېرو ګڼو مهمو اساسو مسایلو باندې خبرې وکړې خیر چې خوشحال صاحب د تا نه مننه چې مطلب په دغه هغه باندې بیا راوستلو او موږ به لږ نور هم زیان پسې کوي شي او بس کور دې ودان خدای دې ملګری شه زموږ بل میلمه هم د دوی پیغام هم اورو ستاسو پیغام څه ده زموږ پیغام دغسې داسې مثال دا خلک خپل ځانونه وساتي له طبیعي پیښو چې داسې نور شیان دي لکه اور او اوبو او داسې ټکه تندر دغو شیانو چې ځان وساتي او کور مدان چې موږ ته وخت راکړو موږ ته وخت راکړو کور مدان مننه خیر یې ژوندي اوسېږئ ډېره زیاته مننه نو حنیف جانه تاسو نه هم مننه کور مدان ستاسو پیغام هم اورو ډېره مننه خوشحال صاحب په وروستیو کې مو پیغام دغه ده چې یو خو له یغو خلکو نه مې غوښتنه دغه ده چې هغه ځایونه چې هغه خطر یې که نه د سیلاب راوتلو خطر یې کې له هغو نه باید دوی لرې واوسي یعنی دغه ځای کورونه جوړ نه کړي چې هغلته د سیلاب راوتلو خطر یا بل مشکل پیښیږي او بل پیغام یې دغه ده ځینو ځایونو کې چې هغه مثلا غرونه دي په غرو کې دغه د زلزلې امکان زیات دي که نه غټې ډبرې را لویږي له هغو نه مې دغه غوښتنه ده چې دوی باید داسې ځایونه د ځان لپاره انتخاب کړي چې ورې مشکل نه ورته جوړېږي ډېره زیاته مننه تاسو نه هم مننه چې موږ ته وخت راکړو خبرې مو سره قدرمنو اورېدونکو تاسو طبیعي آفاتو ته ځانګړې سوي خپرونه واورېدله ستاسو له بشپړې ملتیا نه ډېره زیاته مننه تر بیا چې له یو بلې خپرونې سره چې بیا به هم ستاسو درنو اورېدونکو درانه خدمت ته حاضرېږو تاسو د کائناتو لایزال و اکبر ته څښتن ته سپارو خدای مل شه